د نبی علیه الصلاۃ والسلام په زمانه کې یو صحابي ماغز اسلمي رضی الله تعالی عنه نبی علیه الصلاۃ والسلام په مسجد نبوي کې ناست دی راغی نبی علیه الصلاۃ والسلام ته مخې ته کېناست سر یې ټیټ نیولی دی نبی علیه الصلاۃ والسلام ورته فرمایي ماغز ولې څه مسله ده د الله پاک پیغمبر زمانه بدکاری وشو زمانه زنا وشو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته داسې بل طرف ته مخ واړو دی پسې بل طرف ته تاو شوی د الله پاک پیغمبر زمانه زنا شوی د بدکاری رانه شوی نبی علیہ السلام ورته بیا څه ونه بیا یې بل طرف ته مخ واړو د الله پاک پیغمبر زه درته وایم چې مانه بدکاری شوی د زنا رانه شوی ده نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته فرمایل ماغز زنا بدینی کړي اسه به چرته نور څه چل کړه خپل اول ملول به کړي لاس په ورل زنا به نه کړي د تم زنا ویل کیږي کنه دام اسباب د زنا دي پر دې زنانه ته لاس ورل دام زنا د لاس کنه نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته فرمایل ماغه زنا به درنه پورې نه شي از چرته څه چل به کړي لاس ماس په ورل یا به خپل اول کړي زنا به درنه نه شي وی د الله پاک پیغمبر داسې کار میکړه لکه څنګه چې سړی د خپل حلالي بیبي سره کوي داسې رانه شوي داسې کار رانه شوی الله سلور پیری په ځان ګواهي وکړه او د زنا په باب کې سړی په ځان باندې سلور پیری ګواهي کوي چې کله په سلور پیری په ځان ګواهي وکړه زنا په ثابت شو سلور پیری په ځان باندې ګواهي وکړه نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته فرمایل یاله ماوی ز وعده د اشتراک بی وعده وینه الله پاک پیغمبر وعده کړي مخبل خزم سات لرما حلال خزم يم د دغه موجود رانه دا ګناه شوی الله نبی علیہ الصلوۃ والسلام صحابه کرام ته فرمایل اذا خپل رور بوزه دې سنگسار کوي دې بوزه دې سنگسار کوي ځکه په ځان باندې گواہی وکړه څه شک شوبه پکې پاتې نشوله او بل وعده والا دی او وعده والا سره چې بدکاریو کې دې سنگساریږي ته به سنگسارول دی په ګټو وشتل کېږي دی بوزه د سنگسار کوي صحابه کرام وبوستو اس یو سارا ته وستو الله او په ګټو باندې وشتل شروع کړ د دې صحابي چې په ګټو باندې دی وشتنو مر خو ګران کار دی مرتبه سوک ټینګې دی او لا چې په ګټو دی ولي په ګټو دی ولي او په داسې ځای دی ګټ برابر شو دا غي نه مړ شي زخمی به پروت او ګټه به در باندې راوري مرګران کار دی بیا په تیګو باندې په وشتلو باندې نو صحابه کرامو چې په د باندې د یو طرف او د بل طرف د کانو گزارونه شروع کړو د ټینګ نشو په تیخت شو پمند شو نو چې داسې تختیدو عمر رضی الله تعالی په لار کې ولاړو د په خوا تیریدو هغه چې زمکه تلاش کو د اوخ د جامې د اډو کې پروتو او چې د اوچت کو د سر له ولا راواچ او چې سر له راواچ او دی وینو ته دار کړه په ځای پریوت هغه ویني په عمر رضی الله تعالی هم ولګیدي په عمر رضی الله عنه کې د عمر رضی الله عنه تخیری وکړي الله دې داسې کو تا چرته زنا نه وکړ نو موږ ولې په وینو ککړولو په دې پلیتو وینو دې موږ ککړ کړو خیری وکړي بدره دی وته ویلي صحابه کرام رااله د الله پاک پیغمبره ماغز موږ مړ کو سنگسار مو کو په ګټو موږ وشتو یو صحابي په کې ویل د الله پاک پیغمبر چې موږ په گزارونو شروع کړو ټینګ نشو په تیخت شو وې د عمر په خوا باندې ته نو دورله د اوخ د جامې اډو کې راواچو پاغي باندې مړ کو او بیا ته بد ردی مو خیری ورته وکړي نبی رسول الله عمر رضی الله تعالی عنہ غوسه شو دارنګ سور شو عمر تا ما هیڅ بد ردی ویلي وی او د الله پاک پیغمبر زنا کړي ونه بدکاری کړي ونه څه سره خو نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل وی زما دی په هغه ذات باندې قسمی د کم ذات په قبضه کې چې زما روح ته ماغز داسې توبه استلی خو د مدینه منورې په تمام ګناګارو باندې تقسیم شه الله بټولو بخي په یو روایت کې راځي نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل و ماغز داسې توبه استلی کو د توبه زما د امت په تمام ګناګارو تقسیم شه الله به زما د تمام امت ګناګار وبخي داسې توبه استلی داغه متعلق خیری کوي بدر دی وای هغه داسې توبه استلی الله داسې معاف کړي الله دې ته وي توبه ښه دې ته سوي توبه نبی علیہ السلام ورته فرمایل ماغز بدکاری به درنه نه شوی نه د الله پاک پیغمبر زمانه شوی ما پاک کا د دنیا سزا ته ټینګم خو د آخرت سزا ته نشم ټینګېدل د الله پاک پیغمبر د جهنم اور نشم برداشت کول الله بیا ګوره کنه چې ماغز رضی الله تعالی شهید کړی شو
یو زنانه رااله زنانه حالانکه د ماغز رضی الله تعالی حالت یې ولیدو چې په څومره تکلیف سره شهید شو په ګټو ویشته شو سنګسار شو په دې کې یو زنانه رااله د نبی علیه الصلاۃ والسلام لره د الله پاک پیغمبر تعالی یو صحابي راغلی او ماغز وی چې زمانه بدکاری شوې ده او تاسو هغه شهید کړی دی وی هغه بدکاری چې د چا سره کړی واغه ځای مګي اوس ګوره دې زنانه ته هغه بدکاری زما سره کړی واغه ځای ماغه زنانه نبی علیہ السلام ورته او فرمایل استام واده دی او زم واده کړی خزای مخدغي موجود رانه دا ګناه شوی دا موجود ما دا ګناه کړی دی نبی علیہ السلام ورته فرمایل په ګډه خو به معصوم نه پیدا الله پاک پیغمبر په ګډه می معصوم شته دی په ګډه می معصوم دی نبی علیہ السلام ورته وی تلاړه شه ځکه د کمی زنانه چې په ګډه باندې معصوم هغه ته سزا ورکول په شریعت کې جائز نه دي د زنانه خو ګناه کړي خو د معصوم خو ګناه نه کړي کنه دی ولې په ګډه کې وجني نبی علیہ السلام ورته فرمایل تلاړه شه کوړه چې کله دا معصوم اوسېږي بیا به خبرې کوو وس لاړه شته زنانه کور تلاړه دې ته وای د الله نه یرا دې ته ویل شي توبه کال پس چې معصوم اوسېږي او رااله دوباره نبی علیہ السلام له معصوم په خوا کې راغسته دي د الله پاک پیغمبره په ما باندې د الله قانون جاری کړه معصوم پیدا شوی دی ما سنگسار کا ما پاک کا زد الله سزا ته په آخرت کې نه امتحان ما ته په دنیا کې سزا راکړه نبی علیہ السلام ورته فرمایله استا سره چې دا معصوم دی نو دی خو پي خوري خو د پيو معصوم دی نو ته بیا پیسو ور کوي کور ته لاړ شه تر څو پر دا معصوم د پيو د مدینه وته نه دغه پر زما خواله مرزه زنانه لاړه 2 کاله یا 2.5 کاله پس چې معصوم ته پي ورکول او معصوم د خوراک شو حدیث مبارک کې راځي زنانه دوباره رااله په درېمه پیره باندې رااله او معصوم له د ډوډۍ ټوک په لاس کې ورکړې دي او په غېږ کې راغسته دي نبی علیہ السلام لراله وی دا الله پاک پیغمبر دا معصوم ما د پيو نه صبر کړی او د خپل خوراک شوی دی او ګورغه ډوډۍ خوري ډوډۍ په لاس کې ورکړی و وی او ګورغه ډوډۍ وس دی خوري خو په ما باندې د الله قانون جاری کړ ما ته سزا راکړه نبی رسول چې معصوم ته او قتل چې یقینا هغه ډوډۍ خوري شي هغه معصوم ته واغستو او بل چاته ورکو یره د دې معصوم به کفالت کوي ته ذمہواری د بتلو یې هغه چاته حواله کو او هغه زنانه باندې د الله قانون جاری شو سنگسار کړی شو دې ته وي د الله نه یره دې ته وي توبه د الله په دربار کې دې ته وي توبه الله صحابه کرامو کنه الله تبارک وتعالى چې په قران کې بار بار فرمایي عزت رضای ما د صحابه کنه بعضی بدبخت را پاسي په دغه صحابه کرامو پسې جبر او باسي پاغو پسې خبرې کوي دې ته ویل شي توبه د الله په دربار کې دې ته ویل شي د الله نه یرا ورونو خپکیږي ما نن سبا د بدکارۍ ډېرې زیاتې شوې الله دې زموږ په حال باندې رحم وکړي زنا دا ډېره لویه ګناه ده قرآن دا نه دی ویل چې زنا مه کوئ قرآن وی ولا تقربوا الزنا زنا ته نږدې کېږئ مه هغه ځای ته مه ورځه چې کوم ځای کې د زنا اسباب دي داسې بازارونو ته مه ځه چې کوم بازارونو کې لغړې ښځې ګرځي داسې بازارونو ته مه ورځه دا خو د مسلمان شان نه دی چې دی به زنا کوي دی به بدکاري کوي الله دې نه کړي تا د زنانه سره چېرته بدکاري وکړه تا خو د دغه خاندان بیړه غرقه کړه تا خو هغه رسوا کو تا خو هغه د سترګو لګولو نه ویستو یو مسلمان دې څومره بې عزتي وکړه نبی علیہ السلام فرمایي وی د سود ادنا درجه دا ده چې انسان د خپلې مور سره مختور کړي نعوذ بالله ادنا درجه د سود دا ده او نبی علیہ السلام فرمایي د ټولو نه بدترین سود ناکاره سود خراب سود دا چې د بل مسلمان عزت ته خراب کومې زنانه ته چې تا په بد نظر وکتل تا ورسره بدکاري وکړه د دغه خاندان د عزت جنازه دې ویستله الله په ډېر زیات خفه کېږي نسب دې ټول ګډوډ کو نسبونه دې ګډوډ کړو الله دې زموږ په حال رحم یقین فالله کدا اره مسله مونږ په خلکو پردرا چې مونږ سره د خلکو امانتونه دا خبرې مونږ د هیڅ خبره مخې ته نه کوو زموږ سره امانتونه کو ما درته د دنیا حالات د پښتنو حالات مې درته بیان کړو غوګونو ته بلاس کې غوګونو ته بلاس کې
زما سره تیر ورځ مرګري ناستو ما ته یو ټلیفون راغی الله دې زمونږ په حال رحم وکړي یو زنانه راته وکړو وی مولانا صاحب خپل رور راله عزت خراب کړی خپل رور دا نورې مسلې خو چې دي دا هغه خو عامه خو د الله په دربار کې یاره پکار ده کم حالت شروع دی د زنانه او کپړو ته وګورئ دا کم زنانه چې لغړې کپړې اغوندي تنګې کپړې اغوندي نری کپړې اغوندي د جورابو په شانتي تنګ پرتګونه کوي لنډ تنګ کمیسونه جوړي بار تروزی ځان د دې زنانه مقصد څه کې دي شي بس لنډه خبره ده د دې څه مقصد دی لنډې تنګې جامې تنګ پرتګونه نری کپړې د دې زنانه څه مقصد دی خو خاوند ته ځان ښایسته کوي خاوند نه خو د دې یو ځم پټ نه دی خدا چې بار تروزی دا کپړې چې د دې څه مقصد دی ځان خورکۍ د ټولو مسلمانانو بچی تی دفاع کړو تباه دې کړو ستا دې لنډ تنګ لباس ته چې هغه ګوري د هغه په ذهن کې کم کم تصورات راځي کم سوچونه راځي تا څومره مخلوق ګمراه کو چې دا څومره ګمراهان شو ستا د لاسه د هغې ټولو بال پتا باندې دی ټولو بال پتا باندې دی الله دې زموږ په حال رحم وکړي الله دې زموږ زنانو ته درنې جامې نصیب کړي درنې جامې